نو څنګه یې د مارونو خويندو دا ویډیوګانې خو ډېرې چینلې جوړوي او پی کې ټي وي والا دونه مخکې څنګه دي د پی کې ټي وي په 133 ویډیوګانو 1.23 میلیون سبسکرایبر دي یعنی د دینه 12 लाख او 30,000 یعنی تقریبا 13 लाख سبسکرایبر جوړیږي او یو ویډیو یې خو 15 میلیون یعنی 1 करोड़ और 50 लाख خلکو کتلې او دغه څه بل ویډیو 13 میلیون یعنی 1 करोड़ और 30 लाख خلکو کتلې او دغه څه بل ویډیوګانې په میلیونو کې خلکو کتلې نو تاسو به دا وایي چې دا د قسمت خبره ده خو نه بلکې پی کې ټي وي والا سره یو 4 سټپ فارموله ده د کومې نه بغیر چې پی کې ټي وي والا دې ته نشو را رسېدی او په دې کې د سټپ نمبر 4 چې کوم دی د دې نه بغیر پی کې ټي وي والا 13 लाख سکه 13,000 سبسکرایبر هم نشو غشتي سټپ نمبر 1 مزیدار تمنیل کله چې تاسو په یوټیوب باندې ویډیوګانې ګورئ نو په سکرین چې تاسو لکه تصویر راځي دې ته وایي تمنیل نو که تاسو د پی کې ټي وي تمنیلو ته خیال وکړئ نو هغه خپل تمنیل د ویډیو چې کوم ټولو نه ښه پارټ وي هغې راغشتي او په هغې باندې 2-3 ټکي لیکلي وي نو د هغې ټولو نه غټه پیدا دا ده چې کله یو کتونکی د پی کې ټي وي ویډیو وګوري او هغه له مزه ورکړي نو که بیا بل ټیم د پی کې ټي وي ویډیو هغه ته مخې ته راشي نو هغه ډایرکټ پای کلیک کړي د کمې په وجه چې د هغې ویډیو سی ټي آر سیوا شي او د سی ټي آر په وجه د هغې ویډیو د وایرل کېدو چانسز هم سیوا شي سټپ نمبر 2 ساده توب نو که تاسو د پی کې ټي وي ویډیوګانې کتلې وي نو تاسو به دا یو څیز ضرور نوٹ کړی وي چې پی کې ټي وي په خپلو 90% ویډیوګانو کې د هغې زیات فوکس په کلي په ماحول او په زړه زمانه کې چې کم کارونه شوي په هغې باندې وي مطلب چې په زړه زمانه کې خلکو څنګه ژوند تېرولو او کلیوال ماحول چې څنګه وي نو د دې زیاتر ویډیوګانې د هغې باره کې وي او چونکې زموږ زیاتر آبادي هم کلیواله ده نو همدغه وجه ده چې زموږ زیاتر پښتانه او خاص کر کې مسافرونه چې کوم دي هغه د دې ویډیوګانې ډېرې زیاتې خوښوي او په مینه یې ګوري سټپ نمبر 3 د کمال ایکټینګ نو د پی کې ټي وي چې کوم ایکټران دي نو دوی به کله ځان نه لوپران جوړ کړي وي کله به مزدوران جوړ کړي وي کله جوارګران جوړ کړي وي کله خیرماران جوړ کړي وي او کله به شاعران جوړ کړي وي کله به ځان نه غلاګران جوړ کړي وي کله به ځان نه ډاکټران جوړ کړي وي کله به ځان نه نیان جوړ کړي وي کله به ځان نه زمینداران جوړ کړي وي کله به ځان نه ټیکداران جوړ کړي وي او کله به ځان نه د سکول ماشومان جوړ کړي وي او دی به په د خپل کرکټر کې دونه ورډوب شي چې ته به وې چې جوړې د دی دا په رښتیا پیښه ده او چې څوک هم د دې ویډیوګانې ګوري نو هغه ته به په دې کرکټر کې په څه ناڅه ځای کې خپل ځان ښکاره شي نو همدغه وجه ده چې خلک د دې ویډیوګانې ډېر په مینه ګوري سټپ نمبر 4 ټرینډینګ ټاپک د پی کې ټي وي د وایرل کېدو د ټولو نه اهم راز دا دی چې دی په ټرینډینګ ټاپک خامخا ویډیو جوړوي یعنی نن سبا د بجلی بیلونه سیوا راغلي نو دی د بجلی په بیلونو باندې ویډیو جوړه کړي او مهنګایي ډېره زیاته ده نو دی په مهنګایي باندې هم ویډیو جوړه کړي او سره د بوډاګي په ټرینډینګ کې نو دی په بوډاګي باندې هم ویډیو جوړه کړي او چې کله پټرول ارزان شي یا ګران شي نو دی په پټرول باندې هم ویډیو جوړوي او دغسې چې الیکشن راشي نو دی په الیکشن باندې هم ویډیو جوړوي نو چونکې کم شیز ټرینډینګ کې وي نو خلک هغه په فیسبوک او په یوټیوب باندې زیات سرچ کوي نو پی کې ټي وي والا په ټرینډینګ ټاپک باندې ویډیو جوړه کړي نو د کمې په وجه چې په هغې باندې د ویوز راتلو چانسز زیات شي نو د هغې په وجه د دې ویډیو وایرل شي